د بنگلاديش د ټیم اخطار افغان لوبغاړو ته سلام امینه ګرانو دوستانو وخت مو په خیر د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتمن سبسکرایب کړئ د بنگلاديش کپټان شفیق مرتضی افغانانو ته ډېر یو غټ اخطار ورکړی ویلي دي چې د افغانانو ته به مونږ ډېر یو خطرناک شکست یعنی بدترینه شکست به مونږ ورته په دغه لوبه کې ورکو لکه څنګه چې دوستانو تاسو خپل وکتل افغانستان دغه شپږ وړه لوبې وبېرړې او د بنگلاديش کوم کلاړي چې دی کوم کپټان چې دی مرتضی ویلي دي چې موږ به افغانستان ته هم دغسې بدترینه شکست ورکو لکه څرنګه چې انګلینډ دوی ته ورکړ او همداسې مرتضی زیاته کړه چې زمونږ ټیم اوس ډېر قوي شوی دی لکه څنګه چې موږ ساوث افریقا او ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه همدغسې بدترینه شکست به موږ د افغان لوبغاړو ته هم ورکوو نو دوستانو که تاسو وګورئ د مشفق مرتضی دغه خبرې ډېر د غرور دي او ډېر د تکبر خبرې کړي یعنې د بنګلاديش غوندې کلاړیانو د بنګلاديش غوندې ټیم هم اوس د افغان لوبغاړو باندې ډېرې مسخرې او رشخندې وایي تاسو به هغه بله ویډیو هم کتلې وي بله وینا به د کتلې وي لکه په تېر میچونو کې شکیب الحسن هم د راشد خان په اړه خبرې کړې وي چې راشد خان ځان اوس په نړیواله لوبه کې ځان وښیي د آیرلینډ او زیمبابوې خلاف هر سړی ځان نمبر 1 لوبغاړی جوړولی شي نو دوستانو دا مرتضی دا خبرې کړې وي چې موږ به بدترینه شکست په افغانستان ته په دغه لوبې کې ورکوو لکه څرنګه چې دا نور ټیمونه هم د افغانستان نه وګټل نو موږ به هم دغه یو لوبه نشو ګټلی نو موږ به هم په افغانستان باندې یو ریکارډ جوړوو نو دوستانو راتلونکي میچ به د هغوی په 24مه یعنې د دوشنبې په ورځ به وي نو دوستانو تاسو هم دعا وکړئ چې خدای دې وکړي چې افغان لوبغاړو ځان لږ شانتې فټ کړي او دغه لوبه دې د بنګلاديش نه وکړي چې د بنګلاديش دغه غرور او دغه تکبر مات شي نو دوستانو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره لایک کړئ د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ چې نور ملګري هم ترېنه خبر شي او خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ تر بلې ویډیو د لوی الله په امان